فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نو کله چې په دوی خوشحالي روغله ویل به یې چې دا هم د میش د پوره دو او که چیرې په دوی به څه تکلیف روغی نو بدپلي به یې په موسی او په هغه چا پورې نیوله چې د ده سره وي. خبردار بېشکه خبره همدا دو چې د دوی بدپالي سپېرهتوب د الله تعالی سره دی او لیکن د دوی زیاتره خلک نه پوهېږي. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. دوی به موسی علیه السلام ته ویل ته چې میش ته هر قسمه نقشه راوړې د دې دپاره چې په هغې سره ته په میش جادو وکړې نو میش به په تو باندې کله هم ایمان راوړونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. میش په دوی باندې ور په ور توپان او ملخان او سپژې او چندخې او وینه راولجله چې جدا جدا نقشې وې بیا هم هغوی تکبر وکړ او هغوی مجرم قوم و. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. کله چې په دوی باندې عذاب واقع شو نو ویې ویل ای موسی ته د میش دپاره د خپل رب نه دعا وغواړه په هغه څه سره چې له تو سره یې وعده کړې ده. بېشکه که ته د میش نه عذاب لرې کړې موږ به خامخا لازما په تو ایمان راوړو او خامخا لازما به له تا سره بني اسرائیل ولږو. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نو کله چې به موږ له دوی نه عذاب لرې که تر هغې مودې پورې چې دوی هغې ته رسېدونکي وي ناڅاپه به دوی وعده موته. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نو میش د دوی نه انتقام واخست پس په دریاب کې مو غرق کړل ځکه چې بېشکه هغوی زموږ د آیاتونو تکذیب کړی و او د هغې آیاتونو نه غافله وي. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او د هغې په زوی میش هغه خلک چې کمزوره ګڼل شوي وي د هغې مځکې د مشرق او د مغرب وارثان کړل کومه چې میش د برکتونو نه ډکه کړې وه. دغه شان د بني اسرائیل په حق کې د تو د رب د خیر وعده پیره شوه ځکه چې هغې د صبر نه کور واخیستی و او د فرعون او د هغه د قوم هغه ټول هر څه بلډینګونه چې جوړول به یې او پورته به یې خېژول میش برباد کړل.